السلام علیکم. هغه کډوال چې په جرمني هیواد کې د استوګنې اجازه لري یا هم د استوګنې ښه چانس لري، دوی ته د بانف د ادارې لخوا یا هم د جاب سنټر لخوا نه د انټیګراسیونز کورس وړاندیز کیږي یا اجازه ورکول کیږي. په دغه کورس کې په عادي ډول باندې 600 ساعته د ژبې درس او 100 ساعته هم د ژوند یا د قانون درس ویل کیږي. له 600 ساعته ژبې درس په پای کې یو ازموینه یا ټیسټ له زده کوونکو نه اخیستل کیږي چې د دغه زده کوونکو د ژبې کچه معلومه کیږي چې د اتسوای کچه کې ده یا د بی آینس کچه کې. د دغه ټیسټ اصلي هدف د بی آینس کچه وي، یعنی د زده کوونکو هدف دا وي چې د بی آینس سرټیفیکیټ له دغه ازموینې نه ترلاسه کړي. دا ازموینه د ډي ټي سیټ په نوم یادېږي. راځئ په دې خبرونه کې د دغه ازموینې په هکله باندې تفصیلي معلومات ترلاسه کړو. دا ټیسټ یا ازموینه څه ډول ټیسټ ده، په دې کې کومې برخې دي، سوالونه په څه ډول دي. د دې لپاره ما تاسو ته د دې امتحان د سوالو ورقې او د ځوابونو ورقې چاپ کړي دي چې په عملي ډول وګورو څه رقم سوالونه راځي، په دې کې څومره نمرې باید ترلاسه کړو چې د امتحان کې موږ د بی آینس سرټیفیکیټ ترلاسه کړو، او معلومات درکوم چې دا ټیسټ اسانه ده او که سخته. نو هیله مې دا ده چې زما د ملاتړ لپاره دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او هغه کسان چې دغه امتحان لري دا ویډیو سره شریکه کړئ ترڅو د دې په اړه مکمل معلومات ترلاسه کړي. ډي ټي سیټ یو مخفف ده دویچ ټیسټ فیر زوانډره، د جرمني ژبې ټیسټ د کډوالو لپاره. دا له دوه برخو نه جوړ شوی دا ټیسټ. یو ته شریفتliche Prüfung وایي، یعنی د لیکنې بڼې ازموینه چې په دې کې د هوغن برخه راځي، د لیزن برخه راځي، همدارنګه د شخایبن برخه په دې امتحان یا ټیسټ کې راځي. او بل بیا mündliche Prüfung یا هم د خبرو کولو ټیسټ ده چې په هغې کې یوازې د شپریخن برخه ده. لومړی ټیسټ ټول په ورقه کې ده. تاسو ټول سوالونه او ځوابونه په ورقو کې کتلی شئ او هلته ځوابونه لیکلی شئ. او دوم ټیسټ کې تاسو یوازې خبرې کوئ. دا دواړه ټیسټونه کیدای شي تاسو نه په یوه ورځ کې واخلي، او داسې هم کیدای شي چې یو ټیسټ درنه نن واخلي، بل ټیسټ په سبا یا هم په بله ورځ درنه واخلي. په شریفتliche Prüfung کې د هوغن برخه 25 دقیقې وخت لري، د لیزن برخه 45 دقیقې وخت لري، او د شخایبن برخه بیا 10 دقیقې وخت لري. درځئ چې په تفصیل سره د شریفتliche Prüfung ورقې وګورو ترڅو تاسو ښه له دغه ورقو او له برخو سره آشنا شئ. په شریفتliche Prüfung کې تاسو ته دوه ورقې درکول کیږي. د یو ورقه د سوالونو ورقه ده، په دې کې ټول سوالونه راغلي وي چې د هوغن برخه، لیزن او شخایبن برخه ده، او دغه بله ورقه د ځوابونو ده. دته انټورټ بوګن وایي یا د ځوابونو ورقه. تاسو خپل ځوابونه ټول په همدغه برخو کې په دغه خانه خالینو کې لیکئ او ځوابوئ. له دې نه پرته تاسو اجازه لرئ چې له ځان سره یو بوتل اوبه، خپل اوسوایس او یو دانه قلم ولرئ. له دغه شیانو نه پرته بل څه ته اجازه نه لرئ چې د امتحان کې در سره وي. درځئ چې وګورو په تفصیل سره چې د سوالونه په څه ډول وي او د امتحان ورقې څنګه ښکاري. د ټیسټ امتحان یا د ازموینې لومړی برخه د هوغن برخه ده. دا 25 دقیقې وخت لري. په دې وخت کې تاسو ته په MP3 یا هم هماغه غږیز لاسپیکر کې تاسو ته یو څه پلی کیږي او د هغې ته غوږ نیسئ، د هغې مطابق تاسو دا سوالونه حل کوئ. د لومړی ټایل ده. تاسو چې هر سوال دلته حل کوئ، هماغه ځواب باید تاسو دفعتاً خپل انټورټ بوګن یا د ځوابو ورقې ته را انتقال کړئ. راځئ فرض وکړو لومړی سوال د بي ځواب صحیح ده. د لومړي سوال بي ځواب به تاسو د چلیپا په شکل باندې نښاني کوئ. په دې ورقه کې که تاسو څومره ځان ته نښاني وکئ، دلته ځان ته نوټونه ونیسئ، هر څه وکئ، هیڅ توپیر نه کوي. دا ورقه ستاسو نه ویل کیږي او ستاسو په نمرو باندې هیڅ تاثیر نه کوي. یوازینۍ ورقه چې ستاسو نمرې له هغې نه حسابیږي هغه انټورټ بوګن یا هم د ځوابونو ورقه ده. تاسو چې کله لومړی ټایل مکمل خلاص کړه او ځوابونه هم د هر سوال دلته ولیکله، بیا دوم ټایل همداسې شروع کیږي. په همدې ډول باندې دوم ټایل ټول حل کوئ. دلته هم دوم ټایل یا دومه برخه راغلې ده. همدارنګه په انټورټ بوګن کې هم دوم ټایل شته. 5م سوال نه شروع کیږي. دا ټایل هم 5م سوال نه شروع شوی تر 9م سواله پورې. همدارنګه په انټورټ بوګن کې په همدې ډول باندې ده. وروسته له هغه نه د هوغن دریم ټایل یا دریمه برخه پیلیږي. دا برخه هم تاسو هماغه راهنمایي په اساس باندې په ویډیو اوډیو کې څنګه درته ویل کیږي په غږیز پیغام کې په هماغه ډول باندې حل کوئ او خپل ځوابونه په انټورټ بوګن کې لیکئ. تاسو داسې هم کولی شئ چې دفعتاً خپل ځوابونه را انتقال کړئ، او داسې هم کولی شئ چې د هر ټایل په آخر کې چې کله تاسو دلته ټول ځوابونه نښه کړي وي، د کله چې ټایل آخر ته رسیږي تاسو
تر 10 ثانیو پورې یا ممکن تر 1 دقیقې پورې وخت ولرئ ترڅو هغه خپل ځوابونه دلته زر را انتقال کړئ. پام مو وي داسې کار ونه کړئ چې اول دلته نښاني کړئ او ووایئ چې بیا د ازموینې اخره کې خپلې د انټورټن بوګن ته خپل ځوابونه را انتقالوم. ممکن هغه وخت کې تاسو ته وخت پاتې نسی او یا هم د دې کار لپاره تاسو ته اجازه درنه کړل سي. د هغن وروستی ټایل څلرم ټایل ده، هغه هم چې کله تاسې حل کړئ په دې ورقه کې بیا دلته په آخره کې د سټاپ علامه راغلې ده. تاسې نور حق نه لرئ له دې نه په ورقه کې مخته لاړ شئ د سوالونو په ورقه کې. تاسې باید 25 دقیقې پوره سي او څوک چې تاسې نه امتحان اخلي هغه یا ازموینه اخلي هغه باید تاسو ته اجازه درکړي چې اوس کولی شئ بله برخه د ازموینې پیل کړئ. کله چې بله برخه پیل کوئ بیا کولی شئ چې بله برخه ورقه راوازه کړئ چې هغه د لیزن برخه ده. د لیزن په برخه کې 45 دقیقې وخت لرئ. تاسې د هغین ټایل هم دلته مکمل ډک کړی وي بیا نو بله خوا د ځوابو د ورقې راړوئ او دلته د لیزن برخه ده. د لیزن برخه هم 15 ټایله لري لکه څنګه چې دلته ګورئ په 21 سوال باندې پیلیږي په 45 سوال باندې ختمیږي. د لیزن په برخه کې هم تاسې هر ټایل چې څنګه درته ویلي وي د همغه راهنمایي په اساس باندې سوالونه حل کوئ. دلته د لیزن برخې راغلي دي دا وایئ د دې په اساس باندې ځوابونه پیدا کوئ. هغه ځوابونه تاسې دلته هم نښاني کوئ سئ د ځان لپاره په خالي جعلو کې ځان ته نوټ نیولی سئ. همدارنګه بیا خپل ځوابونه دلته را انتقالوئ. په هر برخه کې تاسې کولی سئ لکه د بیلګې په ډول راځئ وګورو 21 سوال فکر وکړو چې څه برخه سمه ده دا دلته را انتقالولی سئ په یو چلیپا سره. که چیرې تاسې د ازموینې په جریان کې یا د همدغه سوال په ویللو کې متوجه سئ چې تاسې غلطه برخه دلته نښاني کړې ده بیا یې دلته راهنمایي درته کړې چې تاسې څه وکړئ په دغه ډول باندې نښه په دې ډول کوئ او که چیرې وایي تاسې نه غلطیږي بیا مکمله خانه سره توروئ په ځای باندې بله خانه نښه کوئ. لکه زه همدا خانه مکمله تورومه فکر کوو چې دا غلط سوی ده دا خانه مکمله توروم په ځای باندې دا نښه کومه. په دې ډول باندې تاسې کولی سئ سوالونه حل کړئ. د لیزن لومړی ټایل مو چې ختم کړ بیا دوم ټایل ته ورځئ په همدغه ډول باندې دوم ټایل هم دلته سوالونه دي دلته هم د لیزن برخه ده دا مو چې کله حل کړ بیا ورځئ دریم ټایل ته. دریم ټایل سوالونه حل کوئ همدارنګه دې خوا ته د لیزن برخه ده. کله مو چې دا ختم کړ بیا زی څلرم ټایل ته یا څلرمې برخې د لیزن ته. د لیزن لپاره 45 دقیقې وخت لرئ چې مکمل کافي اندازه وخت ده. په لیزن کې 4 ټایله نه دي بلکې 15 ټایله دي 15 برخې لري. کله چې تاسې د لیزن برخه هم مکمله ختمه کړله حل هم کړله یعنی دا صفحه مو هم مکمله ډکه کړله بیا نو تاسې بیا یو سټاپ ته رسیږئ. په دې سټاپ کې د سټاپ نه وروسته بیا ستاسې لپاره هغه شخایبن برخه شروع کیږي. د شخایبن لپاره بیا نور تاسې نه دغه ورقه اخلي. دا ورقه کې یوازې 4 جوابه سوالونه او ځوابونه ول انټورټ بوګن دا درنه اخلي. او یو څه زما یاد ووتل چې تاسو ته ووایم په دې ورقه کې بارکوډونه ستاسې نوم دا هر څه نوشته وي. یوازینی شی چې تاسې باید ولیکئ هغه هلته تاریخ د ازموینې ده چې په دغه برخه کې تاریخ د ازموینې لیکئ او خپله امضا کوئ چې دا مو له یاده ونه وځي. نور هر څه په خپله ستاسو لپاره ډک سوي وي. کله چې د شخایبن برخه را ورسیږي بیا تاسې ته یو دغسې بله انټورټ بوګن یا د ځوابو ورقه درکول کیږي. په دې کې تاسې خالي ځای لرئ چې خپل ایمیل یا هم هغه بریف ولیکئ. په دې ورقه کې هم ستاسې نوم او تخلص ټول نوشته وي یوازې باید تاریخ او امضا وکړئ. یو شي ته مو پام وي چې په دې ورقه کې د شخایبن په ازموینه کې تاسو ته 2 دانې اوفګابه درکول کیږي د ای اوفګابه او د بی اوفګابه. له دغه دواړو نه تاسې یوازې یوه دانه ټاکئ. ضرور نه ده د دواړو لپاره تاسې بریف ولیکئ. یوازې یوه دانه یې ټاکئ کومه چې تاسې فکر کوئ هغه اسانه ده. کومه یوه مو چې ټاکلې وي هغه دلته نښه کوئ چې تاسې ای ټاکلې ده بخښنه غواړم ا مو ټاکلې ده که مو بی ټاکلې ده. هر یو مو چې ټاکلی وي هغه نښه کوئ او بیا خپل ایمیل پیلوئ. د ایمیل یا د بریف لیکنه کې نور څه ضرور نه دي یوازې تاسې باید انغیډه ولیکئ چې هماغه damen und herren ده. که چیرې ایمیل ستاسې رسمي وي او یا هم نیمه رسمي وي په همدې ډول که ستاسې ایمیل یا بریف د
یو نفر لپاره وي چې نوم یې معلوم ده یا هم یو شرکت لپاره وي چې هغې کې د ستاسې د انسپریخپارتنر نوم معلوم نه ده، هغه به ټول په نظر کې نیسئ. بیا وروسته له دې نه به خپل ایمیل په دې خالي جیانو کې لیکئ. همدارنګه له دې نه هم استفاده کولی سئ. له تاسو نه چې هر څومره کلمې غوښتلي هغه کلمې به تاسې کم تر کمه پوره کوئ. لکه معمولا کیدای شي 80 کلمې غوښتي وي او ځینې ایمیلو کې ممکن 80 غوښتي وي. څومره چې تاسو نه غوښتي وي هماغومره ورته لیکئ. په آخره کې بیا mit freundlichen Grüßen هغه مو له یاده ونوځي او خپل نوم مو له یاده ونوځي. همدغه ستاسې د ایمیل برخه ده. په بریف او ایمیل لیکنه کې ډیری زده کوونکي ستونزه لري. په هغې برخو باندې به بیا جلا تفصیلي خپرونې جوړې کړم چې څنګه تاسې بریف لیکلی سئ. نو زما چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن هم کېکاږئ تر څو له نوې خپرونې سره تاسې ته احوال درسي. او په دې سره ستاسې د schriftliche Prüfung یا د لیکنې بڼې ټیسټ ختمیږي. تاسې د دغه ټیسټو د چمتووالي لپاره کولی سئ داسې ټیسټونه را ډاونلوډ کړئ. په انټرنیټ باندې شته ده. زه د همدې ټیسټ پی ډي اف او له دې سره نور ټیسټونه د ټلګرام په چینل کې ږدمه. همدارنګه د واتس اپ په چینل کې هم لینکونه او پی ډي اف فایلونه تاسو ته ږدمه. دا ټلګرام او واتس اپ زما کولی سئ د دې لینکونه لاندې په ډسکرپشن په برخه کې پیدا کړئ. همدارنګه زما د یوټیوب په صفحه باندې یا هوم پیج باندې هم موندلی سئ. دا ول د schriftliche Prüfung په اړه باندې تفصیلي معلومات. راځئ چې اوس د mündliche Prüfung په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. په mündliche Prüfung کې یا sprechen کې تاسې له یو بل ملګري سره چې ستاسې پارتنر وي دواړه په ګډه 14 دقیقې وخت لرئ. یعنی 8 دقیقې یو نفر د خبرو کولو وخت لري، 8 دقیقې هم بل نفر د خبرو کولو وخت لري. په همدې ډول د هر نفر لپاره هم جلا جلا استاد یا هغه څوک چې ازموینه اخلي هغه موجود وي. په دې امتحان کې ستاسو مخې ته 3 دانې ورقې ایښي وي. په لومړۍ ورقه کې یا لومړۍ برخه کې تاسو نه غوښتل کېږي چې تاسو ځان معرفي کړئ. په دې ورقه کې تاسو ته هر څه لیکل شوي، خپل نوم وایئ، خپل تاریخ د زوکړې تاریخ وایئ، چیرته ژوند کوئ، څه کار کوئ، د کورنۍ په اړه وایئ او داسې کومې ژبې مو زده دي. د دغه برخې یوازې 1.5 یا 2 دقیقې وخت نیسي او د دې په آخر کې تاسو نه یوه پوښتنه کېږي د ازموینې د معلم لخوا نه چې هغه له همدغه برخو نه که کومه برخه تاسې نه پاتې کېدای شي هغوی درنه پوښتنه وکړي او که چیرې هم د فامیل یا د ژبو په اړه باندې کېدای شي تاسو نه یو بله پوښتنه وکړي چې تاسې هغې پوښتنې ته باید جواب ورکړئ. دا ډېر مهم ده. دا برخه چې تاسې خلاصه کوئ بیا ستاسې پارتنر ته 2 دقیقې وخت ورکول کېږي چې هغه ځان معرفي کړي. وروسته له هغه نه بیا د ازموینې دومه برخه شروع کېږي. په دومه برخه کې تاسې نه غوښتل کېږي چې یو عکس په اړه باندې خبرې وکړئ. تاسو ته یو عکس درکول کېږي په همداسې یوه ورقه کې. تاسو د هغه عکس په اړه باندې خبرې کوئ. بیا وروسته له هغه نه خپل تجربه هم شریکوئ. یعنی تاسې په هیواد کې یا ستاسې په فرهنګ کې یا ستا په نظر داسې د دې عکس په اړه خپل نظر ورکوئ چې په څه ډول ده. کوم معلومات چې په دې ورقه کې لاندې دلته نوشته دي دا معلوماتي دي. کېدای شي ستاسې په ازموینه کې دا معلومات نه وي، یوازې یو دانه تصویر تاسې ته په ورقه کې ښکل شوی وي. د دغه برخې په آخره کې هم که چیرې تاسې د خپلې تجربې په اړه خبرې نه کړي ممکن تاسې نه پوښتنه وسي، یو لنډ سوال وسي او لنډ ځواب ورکړئ. وروسته له دې نه بیا ستاسې پارتنر ته وخت ورکول کېږي چې هغه د عکس په اړه باندې خبرې وکړي. او په درېیمه برخه کې بیا تاسې ته بله ورقه درېیمه ورقه رااړوئ چې په دې کې تاسې ته یو aufgabe یا یو ټاسک یې درکړی دی چې په هغه کې له خپل پارتنر سره یو څه پلان کوئ. په دې کې درته هغه سناریو یې درته ټوله تشریح کړي وي، هغه موضوع یې درته ویلي چې په کومه موضوع باندې تاسې باید خبرې وکړئ. لکه یو د زوکړې یو برنامه یا محفل تاسې پلان کوئ یا د فراغت محفل پلانوئ. نو په دې کې ټول شی تاسو ته نقل درکړی وي چې کوم ځای کې غواړئ پلان کوئ. مثلا څه ته مو باید پام وي، څه ځان سره راوړئ یا چیرته غواړئ پلان کوئ. همدارنګه شپه چیرته وکئ، څه وخورئ او څوک باید راسي. د دغه برخو په اړه باندې تاسې باید له خپل پارتنر سره خبرې وکئ. خو مخکې له نه چې دا برخه تاسې پیل کئ تاسې ته له 10 ثانیو نه تر 1 دقیقې پورې وخت درکوي. کله چې دا ورقه راپورته کئ تاسو ته وخت درکوي چې دا ورقه مکمل ووایئ او له خپل پارتنر سره په توافق ورسېږئ چې په دې اړه باندې به خبرې وکړو، یا به یې زه پیلوم یا به ته پیلوې.
په دې ازموینه کې ممکن ستاسې 14 دقیقې مکملې ونه وځي. کیدای شي که چیرې تاسې زر خبرې وکړئ او خبرې مو ښې وي، تاسې ته ازموینه کې نمرې ټولې درکړي. کیدای شي 10 دقیقې د ازموینه دوام وکړي یا هم 12 دقیقې دوام وکړي. حتمي نه ده چې 14 دقیقې مکمل تاسې باید خبرې وکړئ. ښه، اوس خو تاسې په دې پوه شوئ چې schriftliche Prüfung او mündliche Prüfung په څه ډول دي. راځئ اوس وګورو چې دغه هره برخه څو نمرې لري او په څو نمرو کې تاسې د B1 سرټیفیکیټ ترلاسه کولی شئ. په دې ټیسټ کې د هوغن او د لیزن دواړه نمرې په ګډه شمارل کیږي. مکملې نمرې دي 45. د شخایبن نمرې په جلا ډول باندې شمارل کیږي. ټولې نمرې دي 20 نمرې او همدارنګه د شپخین بیا هم په جلا ډول باندې شمارل کیږي چې ټولې نمرې دي پکې 100 نمرې. د دې لپاره چې تاسې د B1 سرټیفیکیټ یا د کامیابۍ سرټیفیکیټ ترلاسه کړی شئ، په شپخین امتحان کې باید تاسې هرومرو کامیاب شئ. د دې ترڅنګ له دغه دوه ډلو نه چې د هوغن لیزن او د شخایبن برخه ده، په دې برخو کې حد اقل په یو کې باید تاسې د B1 د کچې نمرې ترلاسه کړئ. په شپخین کې د B1 نمرې ترلاسه کولو لپاره باید له 100 نمرو نه تاسې کم تر کم 15 نمرې واخلئ. یعنی له 15 نه تر 100 پورې تاسې ته د B1 سرټیفیکیټ درکولی شي. که چیرې له 15 نه کمې نمرې واخلئ، بیا تر 15 نمرو پورې تاسو ته د A2 سرټیفیکیټ درکوي. نو د دې لپاره چې تاسې B1 ترلاسه کوئ، حتما مو باید نمرې 15 له هغې نه پورته وي په شپخین برخه کې. همدارنګه بیا د هوغن او لیزن په برخه کې باید تاسې له 45 نمرو نه کم تر کمه 33 نمرې واخلئ تر څو تاسو ته د B1 سرټیفیکیټ درکړي. که چیرې له 15 نه کمې نمرې واخلئ، بیا تر 20 نمرو پورې تاسې ته د A2 سرټیفیکیټ درکوي. یعنی له 20 نمرو نه تر 32 نمرو پورې د A2 سرټیفیکیټ اخلئ او له 33 نه تر 45 پورې د B1. په همدې ډول د شخایبن په برخه کې که چیرې تاسې غواړئ د B1 سرټیفیکیټ ترلاسه کړئ، باید کم تر کمه 15 نمرې واخلئ. یعنی له 15 نه که تر 20 نمرې ترلاسه کړئ، تاسو ته د B1 سرټیفیکیټ درکوي. له هغې نه کته که چیرې 9 نمرې ترلاسه کړئ، یعنی له 9 نه تر 14 نمرې ترلاسه کړئ، هغه وخت تاسو ته د A2 سرټیفیکیټ درکوي. نتیجه دا کیږي چې که چیرې تاسې غواړئ B1 واخلئ، په شپخین برخه کې باید حتما B1 ترلاسه کړئ. د هوغن لیزن او یا د شخایبن ترمنځ باید په یو کې B1 نمرې تاسې پوره کړئ تر څو تاسو ته د B1 سرټیفیکیټ درکړي. که چیرې له هغې نه کته نمرې واخلئ، بیا تاسو ته د A2 او که چیرې بیخي ستاسې نمرې ډېرې ټیټې وي، بیا نو له A2 نه هم ټیټه کچه ده چې هغه په ناکامي کې حسابیږي. اوس راځم د دې سوال جواب ته چې د DTZ ازموینه یا د B1 ازموینه اسانه ده او که سخته. مخکې له دې چې دې پوښتنې ته ځواب ورکړم، غواړم ووایم چې د B1 د کچې د معلومولو لپاره یوازې دا ازموینه نه ده. د دې ترڅنګ ډېرې نورې ازموینې او ټسټونه هم شته چې په نړیواله کچه باندې د منلو وړ دي، لکه د ګویټا سرټیفیکیټ B1، ټلک B1، OSD B1 چې په اتریش هیواد کې ډیر عام ده. همدارنګه د DSD امتحان یا ازموینه چې د زده کوونکو لپاره د هغه کسان چې عمرونه له 14 کلو ټیټ دي او په جرمني هیواد کې مکتب وایي. همدارنګه نور ټسټونه هم شته. د دو په منځ کې هغه ټسټ چې د مهاجرینو لپاره جوړ شوی یا د کډوالو لپاره جوړ شوی، هغه د DTZ Prüfung ده. دا ازموینه مخکې له 2014 کال نه په بل ډول باندې وه. هغې کې د کامیابېدو کچه یا فیصدي کمه وه. بیا وروسته له هغه نه چې کډوال په 2014 او 2015 کلونو کې ډېر سوله، د دولت د انتګراسیون په بودیجه کې ستونزې رامنځته سوې. د دې لپاره دولت تصمیم ونیو چې دا د امتحان سوالونه او همدارنګه هغه ځینې برخې اسانه کړي تر څو د کډوالو د کامیابېدلو چانس پکې ډېر سي او دوی هم خپله بودیجه مدیریت کړی سي. نو وروسته له DSD1 ازموینې نه چې د زده کوونکو د مکتب د زده کوونکو نه اخیستل کیږي، د DTZ ازموینه د B1 د کچې لپاره تر ټولو اسانه ازموینه ده. دا ول ټول هغه اړین معلومات د دغه ازموینې په اړه باندې. خدای دې وکړي چې دغه خپرونه تاسو ته ګټوره تمامه سي او تاسو که دا امتحان لرئ په هغې کې تاسو سره مرسته وکړي. که څه نظر، پوښتنه یا هم انتقاد لرئ، هغه د کومنټو په برخه کې راته ولیکئ. تر بلې خپرونې زه ظریف سنګر له تاسو نه اجازه غواړم.